لار غوړه کړی الله بل تاسو سره مینه وکړي او تاسو خطاوي بدرو وکړي هغه ډیر ښه بخونکی او د رحمت څښتن دی قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وتوای چې د الله او رسول اطاعت ومني بیا که هغوی ستاده بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدای چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي الله آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام د ابراهیم زوجات او د عمران زوجات پر ټولو نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره غوړه کړی دوی د ویل لري خلکو چې ځینې د جینو نور له زوجات نه منځ راغلي الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله هغه وخت اوریدل کله چې د عمران خزي ویل چې زما پروردگار زه دا اولاد چې زما په ګیړه کې د ستالو لپاره نظر کوم هغه به همدا ستا کارونو ته وقفي زما د سوغات قبول کړه ته اوریدونکی او پوهیدونکی فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم بیا چې کله هغه ماشوم وزیږو نو هغه وویل پروردګار زما خو لور زیږېدلې ده په داسې حال کې چې هغه زیږولي وو الله ور باندې پوره خبرو او هلک د نجلۍ غوندې نه وي هر څه چې دا ما د هغې نوم مریم میښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوجات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبوله کړه هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او ذکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو ذکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناڅه میندل پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي هغې به ځواب ورکاو د الله له لورې راغلي دي د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء د دې حال په لیدلو ذکریا خپل خدای ته دعا وکړه پروردګار په خپل قدرت ماته ښه اولاد په برخه کړه همدا ته دعا اوریدونکی فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا
من الصالحين. جواب کې فرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په څلخانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تاته د یحیی زیری درکوي. هغه به د الله له لوري دی او فرمان د رښتینهونکي په توګه راشي. په هغه کې به د سردارۍ او لویۍ نښه وي. پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي. په پیغمبرۍ به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرلی شي.